امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي مخالفو او سیالو هیوادونو یې غوښتل چې امریکا بیرته په افغان جګړه کې ښکېله شي او دا جګړه شاوخوا یوه لسیزه نوره هم دوام وکړي. بلینکن په یوه خپره کړې بیانیه کې ویلي پردی په دې کې وه چې له افغانستان ووتل او د یوې لسیزې نورې ښکېلتیا پلان یې خنثی کړ. بل لور ته افغانستان کې وروستي تحولات پاکستان ته د خطر زنګ دی. په امریکا کې د پاکستان پخواني سفیر حسین حقانی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې پاکستاني طالبانو له افغان طالبانو په تقلید پراخ فعالیتونه پیل کړي دي او هڅه کوي په پاکستان کې اوسنی حکومت راوپرځوي او یا لږ تر لږه په پښتون میشتو سیمو کې د پاکستاني حکومت پر ضد اقدامات وکړي. د خبره پاکستاني مشران هڅې بېځایه په افغانستان کې تحولاتو ته خوشحاله دي. په حقیقت کې دا د پاکستان لپاره د خطر زنګ دی. قزاقستان وایي تیار دی چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسونې په برخه کې همکاري وکړي. قزاقستاني چارواکو ویلي دا چې افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او ملګري ملتونه غواړي زرګونه ټنه بشري مرستې افغانستان ته ورسوي، نو دوی ورسره د لیږد او ترانزیت په برخه کې هر ډول همکارۍ ته تیار دي. او د جنیوا په ناسته کې چې د ملګرو ملتونو لخوا راغوښتل شوې وه د تمې خلاف افغانستان سره د زیاتې مرستې اعلان وشو. ملګرو ملتونو هیله درلوده چې افغانستان سره د بشري بیړنیو مرستو لپاره کابو 600 میلیونه امریکایي ډالر مرسته وشي، خو د نړۍ کابو 90 هیوادونو اساسو تر 1 میلیارډ ډالرو د زیاتې مرستې اعلان وکړ. قدرمن اوریدونکو دا د دې ساعت وروستي او لنډ خبرونه